په ګاډي کې خلک الټۍ ولې کوي؟ ګوره په هر کور کې ستاسو په کور کې به هم داسې چې کله څوک سفر کوي ګاډي ته وخیږي موټر ته وخیږي نو دله الټۍ ډېرې زیاتې ورځي. هلکه وایي سر راباندې تاویږي الټۍ راله راځي زړه راته بد کېږي. اخر په دې سفر کې څه وجه ده چې انسان له الټۍ په سفر کې ورځي؟ ګوره اصل کې خبره دا ده کله چې انسان ګاډي ته وخیږي موټر ته وخیږي دې انسان ته د دماغو ته د سیګنلز د میسیجز ډسټربنس راشي امبیلنس راشي. داسې وشي چې دا کله انسان په ګاډي کې کینی نو دا غوږونه چې دي د انسان د ایر دا د دماغو ته یو میسیج ورکي چې یاره موږ په سفر کې روان یو. ځکه چې په دې میډل ایر کې دننه یو فلویډ دی هغه د وجود بیلنس برقرار ساتي. د انسان د غوږونه د دماغو ته یو میسیج ورکي و یاره موږ په سفر کې روان یو خوځېږو. بل طرف ته دا سترګې چې دي دا د انسان په ګاډي کې په یو ځای باندې فوکسي. مثال دغه سیټونو ته ګوري نو دا سترګې هغه یو لوکیشن ویني نو دا د دماغو ته میسیج ورکوي وای نه موږ په سفر کې نه یو موږ په یو ځای باندې ناست یو بس دغه خلک دی او دا سیټونه دي او په دې ځای باندې ناست یو نو موږ روان نه یو سفر کې نه یو. نو سترګې یو میسیج ورکي دماغو ته د غوږونه بل میسیج ورکي نو د دې د وجې نه د دماغ کنفیوز شي د انسان برین چې دی دا کنفیوز شي ډسټربنس جوړ شي چې وای یاره څه مسله ده غوږ ماته یو سیګنل راکوي سترګې راته بل سیګنل راکوي نو دماغ په دې وخت کې کنفیوز شي نو ډسټربنس په وجود کې پیدا شي. چې ډسټربنس پیدا شي نو دا معدې ته سټمک ته میسیج ورکړي نو دا په الټو باندې شروع وکړي یا زړه ورته بد شي چې الټۍ وکړه څه مسله شته دی په وجود کې دننه. نو دا اصل کې زمونږ دماغو ته ګډوډ میسیجونه لاړ شي سیګنل ډسټربنس راشي. غوږ یو میسیج ورکوي سترګې بل میسیج ورکوي نو په دې وخت کې دا دماغ چې دی که نه دا وایي چې یاره دا څه لوبه روانه ده زما سره زه خو کنفیوز شوم چې څه حالت دی یو وایي داسې چل دی یو وایي په سفر کې روان یو دا بل وایي نه په ځي باندې ولاړ یو. نو دغه وجه ده چې دماغ ډسټرب شي کنفیوز شي نو بیا په انسان باندې الټۍ ولګي زړه ورته بد شي په سر باندې بوج راشي. اوس که یو انسان له مثال الټۍ ورځي په سفر کې که نه نو ښه طریقه دا ده پکار دا چې دی یا فرنټ سیټ ته کیني یا چې کوم شیشې طرف ته سایډ دی هغه ته کیني. د هغه وجه دا ده چې دا غوږونه به هم میسیج ورکوي سیګنل به ورکوي چې یاره موږ په سفر کې روان یو. د هغه سره سترګې چې دي دا به نظارې ګوري یو طرف ته بل طرف ته نو سترګې به هم نه کنفیوز کېږي. د دې سترګو نظر به هم صرف په دغه یو سیټونو او په دغه یو ګاډي کې دننه نه وي بلکې دی به د فرنټ سیټ نه یا د شیشې د سایډ نه یو طرف ته او بل طرف ته ګوري نو دا سترګې به هم دماغو ته میسیج ورکوي چې او واقعي موږ په سفر کې روان یو په یو ځای کې نه یو ناست. نو بیا به د سترګو او د غوږونو په خپل منځ کې ډسټربنس نه پیدا کېږي دي دواړه به یو میسیج ورکوي دي دماغو ته نو بیا به دماغ نه کنفیوز کېږي. ځکه خلک وایي هلکه ماله شیشې سایډ ته ځای راکړه یا ماله فرنټ سیټ ته ځای راکړه ځکه چې ماله الټۍ راځي. نو که کله د غوږونو او د سترګو دا سیګنل یو شو دماغو ته یو تلو نو دماغ به نه کنفیوز کېږي بیا به انسان د الټۍ نه ورځي. خو که چېرته د ده سترګې په یو ځای باندې لګېدلي دي او دی وایي چې یاره بس دغه یو ځای دی زه خو په سفر کې نه یم خو په دې یو ځای باندې ناست یم نو د سترګې به یو میسیج ورکوي هلته به غوږونو ته مختلف قسم اوازونه راځي مختلف قسم د سفر حالات به راځي دا به بل میسیج ورکوي نو بیا به دماغ کنفیوز کېږي بیا به ډسټربنس پیدا کېږي. نو دا اصل کې په سفر کې چې الټۍ انسان له ورځي که نه نو دا د میسیجز دا د سیګنل کنفیوژن جوړ شي دماغو ته ډسټربنس جوړ شي امبیلنس راشي نو د دې د وجې نه بیا په سفر کې انسان وایي یاره ماله الټۍ راځي یاره سر راباندې تاویږي یاره زړه راته بد کېږي. اصل کې دا وجه ده.